افغانستان خلک د بلقیس مثال ورکوي چې بلقیس د سلیمان علیه السلام په زمانه کې ښځه وه او باچا شوې وه، نو لامحاله ښځه باچا جوړېدی شي. دومره دروغ نن د دنیا د لالچ دپاره ته د سلیمان باندې دروغ وایې. سلیمان علیه السلام دا خبره خو نه یادې چې هدهد مارغه ورته راغی او سلیمان علیه السلام د دې سړی نه ونیوه چې چېرته تللی وي الالوم دی. هغې ورته ویل یو سلیمانه ویښته مې پرېږده زړه دې راته وران کو د هغه ورځې نه ویرېږه چې په کومه ورځ به ته خدای ته پېښ شي. د شهر سبا خبر مې درته راوړی. شهر سبا کې یو ښځه ده بلقیس نامه یې ده ولها عرش عظیم. قرآن کې دا قصه راځي ولها عرش عظیم، یو بهترین تخت دی په هغې ناست دی او د دې بلقیس لاندې 12 جرنیلان دي او هر یو جرنیل لاندې 1,00,000 جنګي فوج دی. سلیمان علیه السلام ویل ښه ده نو زما یو دعوت یو څه دې ښځې ته. سلیمان علیه السلام چټۍ لیکي انه من سلیمان بسم الله الرحمن الرحیم الله تعالوا علی واتونی مسلمین. وګوره د سلیمان دا خبره خو نه یادې، د بلقیس دا خبره خو نه یادې چې سلیمان اول دعوت بلقیس ته د څه شي ورکړی اول انه من سلیمان بسم الله الرحمن الرحیم الله تعالوا علی واتونی مسلمین. انه من سلیمان یعنی از طرف سلیمان. بسم الله الرحمن الرحیم شروع کوم په نامه د خدای چې بخښونکی او مهربان. او بلقیس په خپل زور به ناز نه کوي، په جنګي جرنیلانو او فوجیانو به ناز نه کوي. زه حکم در کوم چې راشه او مسلمانه شه، حکم در کوم. د هدهد مارغه په غاړه کې دا چټۍ واچوله او هغه په هوا یوړه. کوم خلک چې د خدای شي هغې ته بیا د ډاکخانو د چټي رشان ضرورت نه وي، مارغان د هغې بیا پوسمېري کوي. حیرانه شو، جرنیلان یې راوغوښته چې دا چټۍ راغلې ده د سلیمان علیه السلام نه، څه چل وکړو؟ جرنیلانو ورته ویل جنګ کوو ورسره، څه چې د جرنیل طبیعت جنګ کوو. هغې ورته ویل نه جنګ نه کوو، تحفه ورلیږو. که صرف ملایي او په تحفه به چپ شي، که ملایي چپ به شي، که پیغمبري نو بغیر د اسلام نه به په بل شي نه راضي کېږي. تحفه چې ورله سلیمان علیه السلام واپس کړه. ما چې څه ویلي هغه به کوي. واتونی مسلمین راضي به او مسلمانېږي به.
نو بلقیس خپل را روانه سلیمان علیہ السلام ورته دای بای پیریان او دیوانو درولی یو اعلی عظیم الشان استقبال ولو او په تخت ځای ولا پریخو کیناست چې کیناستا اوس قرآن وایي چې دی بلقیس سوی دی وایي قالت رب انی ظلمت نفسی واسلمت مع سلیمان لله رب العالمین خدایا ما دومره موده چې د نور عبادت کړو نو ما په ځان ظلم کړو واسلمت مع سلیمان لله رب العالمین اوس مې په سلیمان علیہ السلام اسلام راوړو ایمان مې پې راوړو خو خدای پاک وایي چې ورسره دام وایي چې د یارې نه دا نه چې زه سلیمان نه یارېدم زه بادشاه وم د اسلام مې ولې راوړو لله رب العالمین خاص د خدای دپاره سلیمان علیہ السلام دا په نکاح بیا واغسته اوس دا چېرته ثابته نه ده چې د سلیمان علیہ السلام نه رستو بلقیس چې ده دا بیا بادشاه شوې وه دا چېرته نشته یو سړي بل سړي نه 200 روپۍ قرض وغوښت دا 200 روپۍ وایي وایي څه ګواه وکیل سړی ورته وایي کفا بالله شهیدا وکفا بالله وکیلا خدای نه لوی ګواه او خدای نه لوی شاهد بل څوک دی څه کله به یې راوړې پلانۍ ورځ باندې پلانۍ ورځ چې شوه چې بار راووتو سورلي نشته چېرته قافله چې پرې راسور شي او دله 200 روپۍ راورسېږي خدای وعده خلاف کېږم داسې یو لرګی راغوڅ کو د ونې نه او د هغې دا منځ خالي کو او پکې 200 روپۍ ور واچولې سر یې وله بند کو ورسره یې چټو لیکلو چې یا الله چې د راکولو په وخت کې د دې 200 روپو ته راته وکیل او شاهد کړی وې خدای دا پیسې مې هغه ته ولېږلې نه پوهېږه ور رسولې پوهېږه او په سیند کې هغه لرګی ور واچول هغه سړی د سیند غاړې ته راوتی دی چې په سړک به اوس زما قرضدار یې راځي پیسې به راوړي قرضدار یې رانغی خو لرګی را روان دی په سیند چې لرګی راونیو کور ته یوړو ښځې ته یې ویل دا خشاک مې راوړو اور موت پې بل کا قرضدار یې خو رانغی چې لرګی مات کو چې ګوري 200 روپۍ هم ترې راپرېوتې او هغه چټ هم ترې راپرېوتې خدای پاک بیا داسې هم کوي که ولا اله غیرک چې ستا دا ایمان شي چې الله ستا نه سوا بل څوک نشته او دنیا کې د خدای سره عشق او رابطه او تعلق وي که نه جي اوس دا ذوق خود امام احمد بن حنبل نه بیا تپوس پکار دی دا ذوق خود امام مالک نه تپوس پکار دی دا ذوق د امام ابو حنیفه نه بیا تپوس پکار دی چې احمد بن حنبل نه تپوس کوه چې تا خدای په خوب کې ولیدو نو خوند دې څنګه و چې خوب کې ولیدو نو ورته وی چې یا الله عاشق خو یم در باندې خوند دې ډېر وکړو خو په دې مې پوه که چې اوس مې ستا رضا پکار ده چې ته خوشحالېږې په څه نو الله ورته وایي چې زه خوشحالېږم بتلاوت القرآن قرآن ډېر لوله زه په دې ډېر خوشحالېږم تاسو خیال ده دا ذوق خو بیا د امام مالک نه تپوس پکار دی چې په ټول عمر کې مدینه کې پړې نه وې پخپو کړې اختیاب له به ګرځېده اوله شپه به جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم سره راز و نیاز کېده تاسو خیال ده بلکې په دې عشاقو کې داسې خلق تیر شوي دي چې په هغې کې یو مولانا قاسم نانوتوي رحمت الله علیه د شیعو یو ډله ورته راغله هغې ورته وایي چې مونږه مسلمانېږو خو که مونږ ته خوب کې رسول الله صلی الله علیه وسلم زیارت وشو
مولانا قاسم نانوتوی ورته ویلې چې نه خوب کې نه په ویښه یې درته کوم په ویښه راځئ د مخکې یوه ډله ورپسې یو د غره ډیری غوندې وه چې هغې نه یې واړول په ویښه یې ورته د رسول الله زیارت اقدس و رحمان بابا هم په خپل یو شعر کې اشاره کړې ده چې زلیخې یوسف لیدلی و په خوب کې زلیخې یوسف لیدلی و په خوب کې ما په ویښه دی لیدلی په خواب نه دی د روضې مبارکې نه خبرې د رسول الله صلی الله علیه وسلم خو ډېرو کسانو سره شوي دي مولانا حسین احمد مدني رحمت الله علیه روضې مبارکې ته ورغی الصلاة والسلام علیک یا رسول الله یې وی روضې نه ورته آواز وشو چې وعلیک السلام یا ولدي په تا دې سلام یې زما بچیه دا خو به راشه اسلام دې ته وایي امام حسن او امام حسین بیمار شوي وو نو حضرت علی او بی بی فاطمه نظر ومنلو پخوا علاجونه نه وو نظر یې ومنلو چې یا الله که دا دواړه ماشومان دې جوړ کړه نو په مونږ دې نظر یي چې مونږ به 3 روزې نیسو نو الله هغې جوړ کړه چې جوړ یې کړه نو حضرت علی او بی بی فاطمه روژه ونیوه چې روژه یې ونیوه نو ماښام له یې څه د قجورو ستوان او د اوربشو روټه یې پیدا کړه چې روژه ماتې وي په دروازه کې آواز وشو چې عزیزانو 3 کسه یو 3 واړه وږي او 3 روټه یې راته پکار حضرت علی بی بی فاطمه ته وکتل چې دا زموږ نه زیات وږي ښکاري 3 واړه روټه یې اوچتې کړې او هغې ته یې وړه روژه ټوله ورځ دوی نیولې وه او روټه یې هغوی له وه نو ورځ هم نهاره وه شپه هم نهاره شوه سبا یې بیا روژه ونیوه ځکه چې 3 روژې مې سبا ماښام یې بیا چې د اوربشو روټه یې تیاره کړه بیا دروازه کې آواز وشو چې 3 کسه یو 3 واړه نهاري بیا یې هغه روټه یې اوچته کړه هغې له یې بیا شپه نهاره شوه په سبا له بیا ماښام روټه یې تیاره کړه بیا آواز وشو چې 3 کسه یو 3 واړه نهاري بیا هغه 3 واړه روټه یې هغې له یې او 3 ورځې روژې مو نیوې او په نهاره یې چې دا زموږ نه زیات مستحق قرآن راغی قرآن راغی جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم ته چې یوفون بالنذر ویخافون یوما کان شره مستطیرا یوفون بالنذر حضرت علی او بی بی فاطمه په نظر باندې وفا وکړه نظر منله او په وفا وکړه تا په نظر وفا ولې وکړه ويخافون يوما كان شره مستطيرا پدې نظر وفا زکه وکړه چې دا هغه ورځ نه یریدل چې د کومې ورځې شر به په ټوله دنیا باندې خور وي دا د قیامت ورځ دی ويخافون يوما كان شره مستطيرا دا غورز شر په ټوله دنیا باندې الله دې امان راکړي اے عزیزان
داسې ورځ به چې یوم یفر المرء من اخیه وصاحبته وبنیه رور به د رور نه لرې لرې منډې وایي مور به د زوی نه منډې وایي لور به د مور نه منډې وایي هر سړی به په منډی چې یا الله خیر کې چېرته زه راګیر نه شم ویخافون یوما کان شره مستطیرا دا هغه ورځې نه یارېده چې د کومې ورځې شر به په ټوله دنیا باندې خور وي اوس دا کار حضرت علی او بی بی فاطمه ولې وکړ سړو ته وایي انما نطعمکم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا انما نطعمكم لوجه الله او غریبانو مسکینانو دا روټه یم ګوره چې مونږ درکړه نو خالص خدای د پاره م درکړه لا نريد منكم جزاء ولا شكورا نظر ندا تملرو چې شکریا مدا کا او نظر ندا تملرو چې بدل راکا نه به بدل راکوي او نه به شکریا ادا کوي انما نطعمكم لوجه الله خالص د خدای د پاره در دائم راته خوذلی چې دا سره یو شی راغی او فالتو دی نو مونږ هو چې شی فالتو یې چاله ورکړو د حضور عادت مبارک داو یو لنګ والا چاروړو لنګ یې شلېدلی شلېدلی چې ته وتړلو یو صحابي راغی وی یا رسول الله دا لنګ ما ته راکړه هغه لاړو بیا یې زوړ لنګ وتړلو نه وی هغه له ورکړه صحابه ورته په غوسه شو چې د خدای بنده دا دی ولې دې واغېستو د هغه لنګ شلېدلی و صحابي ورته وایي چې په خدای مې دې قسم وي چې ما دا لنګ دې دپاره نه دی اخیستی چې زه دا وتړم او یا یې واغوندم دا د پیغمبر بدن پورې ولګېدو دا به کېدم چې کله زه مړ شم چې دا زما کفن شي دې دپاره کومه کپړه چې د پیغمبر بدن پورې لګېدلې وي او هغه کپړه زما کفن شي نو ماله به عذاب راځي څنګه د انسان په زندګۍ کې یو کار داسې نشته چې هغه د اسلامي دفعاتو نه بار دی مثلا اوبس کې نو اوبه به په درې ساګانو کې اوس درې ساګانو اوبو څښلو کې فلسفه څه ده که دې نه خبر شي حیران به شي یو بله مزېداره خبره تاسو ته عرض کوم سړي ته انګی ورشي انګی تاسو ورته څه وایي پرنجی ورشي یا انتروشی ورشي مسله دا ده چې چا انتروشی واچولو نو هغه به وایي چې الحمدلله او هغه اورېدونکی به وایي چې یرحمک الله موجوده د جرمني ساینسدانو په دې ریسرچ کړی دی چې دا سړی چې انتروشی واچي په اسلام کې د الحمدلله ولې وایي دې کې څه راز دی نو د زړه ماهرانو په دې ریسرچ کړی دی چې دا زړه چې دی دا ستړی شي چې ستړی شي نو دی ودرېدو ته اماده شي نو زړه چې ودرېږي نو بیا خو سړی مړ کېږي نو د هغې دپاره انګی ورشي چې انګی ورشي نو هغه انګي سره بیا زړه حرکت وکړي او روان شي نو دی الحمدلله وایي
چې خدای شکر دی چې زما اړه دې د ودرېدو نه بچ کړو. نو اورېدونکی به وایي چې الله دې په تا رحم وکړي چې تا خدای پاک د اړه د ودرېدو نه بچ کړو. یعنی انګې قدر څه دی چې په هغې کې هم د اسلام دومره لویه فلسفه ده. اوس دا اودس وګورئ، سړی اودس کوي، په اودس کې خپې وینځي، لاسونه وینځي، مخ وینځي. په دې کې څه فلسفه ده؟ خو سړی د خوله کنګال کړي او بس په مانځه دې ودرېږي. علما لیکي چې په دې کې فلسفه دا ده چې د یو مانځه نه تر بل مانځه پورې ده په دې لاسونو څومره ګناه کړي او دې مانځه له دې اودس کوي، نو د اودس اوبو سره هغه ګناه د دې لاسونو نه ورجي. په دې مخ چې ده څومره ګناه کړي، نو مخ وینځلو سره هغه ګناه ترې ټوله توی شي. په دې خپو چې دی چېرته ګناه پسې روان یي او تللی، نو خپو وینځلو سره د خپو نه ګناه لرې شي. د سر مسې سره که په دې سر کې ده څه غلط تصورات کړي، نو خالي لون لاس په سر راښکو سره الله د سر نه ورته هغه ګناه لري. دا د دنیا فایده ده او د آخرت فایده یې دا ده چې د قیامت په ورځ به منځګزار سړی چې د حشر په میدان کې ولاړي، نو د ده دا د اودس اندامونه چې دي، مخ او سر او لاس او خپې، دا به د څوارلسمې د سپوږمۍ غوندې پړق وهي او دنیا به تماشا کوي چې دا څوک دي. وایي به دا هغه خلق دی چې دنیا کې مانځله به دوی اودس کول. بله فلسفه پکې دا ده چې سهار مونځ دې وکړو او بیا د ماسپښین مانځله دې تیاری وکړو، نو چې د ماسپښین مونځ دې وکړو، نو دا یقین وګڼه چې د سهار مونځ دې خدای قبول کړو، نو ځکه یې د ماسپښین د مونځ توفیق درکړو. ماسپښین دې وکړو، د مازدیګر د مانځه تیاری دې وکړو. چې مازدیګر مونځ دې وکړو، نو دا یقین وګڼه چې د ماسپښین مونځ دې خدای قبول کړو. دغسې د ماښام والا حدیث کې راځي، چا نه چې د مازدیګر مونځ قضا شو، نو د دې دومره لویه ګناه ده لکه چې د ده ټول کور وران شو، بال بچې تباه شو او سیله یې پرې راغله او دی د دوحی ملنګ پاتې شو. یو د مازدیګر مونځ قضا کېدو به نو هر مانځه نه بل مانځه پورې چې الله توفیق درکړي، نو دا یقین وګڼه چې خدای دې دا منځونه قبول کړي. بیا عزیزانو حدیث کې دا هم راځي چې سړی هره ورځ 3 منځونه کوي، 2 کوي، 2 کوي، 3 نه کوي، 4 کوي، 1 نه کوي. دا سړی به په قیامت کې د فرعون او د نمرود په صف کې ولاړ. نو د اسلام په هر شي کې یو خاص راز دی. نن مسلمان قوم دا ټول شعائر د اسلام چې دي هغه خپل لاندې پېمال کوي. روټۍ خوري په دې کې اسلام، روټۍ خوري په ښي لاس به خوري او بیا به په دې 3 ګوتو خوري، په 3 ګوتو به بیا په 3 ګوتو چې خوري، دا هم سنت طریقه ده. بیا چې روټۍ خوري
نو بسبعه امعاء به نه خوري داسې نه چې تر سپېږمو کې فضا. نو زما عزیزانو عرض مې دا و چې دین په هر شي کې دخیل دی، په هر شي. اوس اودس ماتې څه شی؟ دین په اودس ماتې کې هم دخیل دی. ته چې اودس ماتې اودس ماتې دې کې هم دین. تاسو وایئ اودس چې ماتوئ څه کوئ؟ څه پوهېږئ؟ نو پرتوګ پرانیستی هلته یې زور درکړی او ورډزې وهئ. اودس چې ماتې نو بسم الله به ووایې. بسم الله الرحمن الرحیم به ووایې. دې کې وجه څه ده؟ دې کې وجه دا ده چې تا سره ملائک مقرر دي چې هغې ته کرامن کاتبین وایي. 24 घंटे تا ګوري. نو ته چې بسم الله ووایې نو ملائکې تا ته شا کي او ته ځان بربنډ کي. او چې بسم الله ونه او پرتوګ پرانیزي او ځان بربنډ کي نو خپلې ملائکې در باندې لعنت ووایي او ستا په عملنامه کې ولیکلی شي. تاسو وایئ په ایمان چېرته بسم الله وایي غولو ته چې کښېنئ بیا چې راپاسئ بیا کلمات دي هغه به وایي اعوذ بالله من الخبث والخبائث. یونس علیه السلام چې ډېر لوی جلیل القدر پیغمبر د هغه قوم باندې چې څه وخت کې الله اراده وکړه د عذاب راتلو نو یونس علیه السلام ته خدای پاک وویلې چې ته یو طرف ته شه. دې قوم دپاره ما فیصله د عذاب وکړه، دوی باندې عذاب راځي او ته یو طرف ته شه. نو یونس علیه السلام چې هغه نه غرونو ته لاړو. چې غرونو ته لاړو نو دې قوم چې څه وخت کې آثار د اسمان ولیده نو پوه شو چې دا د یونس علیه السلام خبره چې وه دا خو رښتیا وه او والله چې عذاب را روان دی. نو ټول قوم را ټول شو او د کلي نه بار یو ډاګې ته ووته او ټول خدای ته سر په سجود شو چې یا الله مونږ ستا د پیغمبر نافرمانی کړې ده، خدای معافي غواړو مونږ معاف کا. راغلی عذاب ته نه واپس لاړو. چې عذاب ته واپس لاړو قوم خو الله ته رجوع شو بس صحیح خلق شو. یونس علیه السلام چې څه وخت کې راغی هغه دا خیال کړی و چې بس قوم د قوم به تباه شوي. چا ورته لاره کې وي چې هغه باندې خو عذاب راغلی و خو هغه عذاب ته واپس لاړو قوم تباه نه شو. یونس علیه السلام دغه وخت کې دا خیال وکړ چې که زه اوس دې قوم ته لاړ شم نو زما تکذیب به وکړي، دوی به دا ووایي چې دا
مونږ ته دروغ ویلي وو مونږ باندې خو عذاب رانغی دغه وخت کې یونس علیه السلام د الله د حکم انتظار ونه کړ چې اوس ما ته څه حکم کېږي چې داسې لاړ شه او که داسې لاړ شه نو دی روان شو مخ په دریاب باندې او خیال یې وکړ چې د دې دریاب نه هغه غاړه به لاړ شم او هلته به وخت تېروم کشتۍ کې چې سور شو لما يكون کشتۍ کې چې سور شو کشتۍ روانه شوه چې د دریاب منځ ته ورسېده نو کشتۍ ونښته چې ونښته اوس نه مخکې ځي او نه رستو ځي مانګیان دي د کشتۍ چې کوششونه کوي چې اوس څه چلو آواز وشو چې په دې کشتۍ کې د مالک نه څوک باغي را تښتېدلی دی نو دا کشتۍ به تر هغې نه روانېږي چې تر څو پورې هغه باغي تاسو دې سیند ته نه یې غورځولی کشتۍ والا اریان دي چې څه چلو اوس دې کشتۍ کې خو یو سړی هم داسې نه دی چې هغه د مالک نه باغي وي د شان و شوکت نه یوم او بیا د پیغمبر خو ډېر لوی مقام وي ډېر لوی شان و شوکت یې وي په هغې چېرته دا خیال کېدی شو چې دا به د مالک نه باغي یو ته ګوري بل ته ګوري بل ته ګوري یونس علیه السلام ورته وفرمایل چې باغي زه یم ما وغورځوئ دې دریاب ته نو هله به دا کشتۍ روانېږي کني نه روانېږي هغې ورته ویل چې ستا د شان و شوکت نه دا نه معلومېږي چې ته باغي یونس علیه السلام ورته وفرمایل چې خدای قسم کا زم نیم لړه کړې چې تر هغې پورې دا کشتۍ روانه نه شي ډېر وخت پکې تېر شو کشتۍ کې نوره دنیا چې څومره ناسته ده هغه مجبوره شوه مانګیانم مجبور شو یونس علیه السلام یې ونیوه دریاب ته یې وغورځولو خو چې ویې غورځولو دې مقام کې الله د دریاب یو نهنګ ته حکم کړی و چې دې کشتۍ نه سړی را وغورځېږي ته یې تېر کا هغه نهنګ لوی مایع د دریاب ورته ولاړو چې څنګه دی ور وغورځولو هغه ونیوه خوله کې او بس تېرې نهنګ ته حکم وشو چې دا هضم نه کړي ما دا ستا خېټه ده دپاره قیدخانه جوړه کړې ده دی به ستا په دې خېټه کې قیدي تاسو خیال را
یونس علیہ السلام چې هغه د مئی په خېټه کې قید دغه وخت کې الله ته التجا وکړه چې بار الہ دې ځای نه د وتو صورت بدځي وزم بدڅنګه نو الله ورته وظیفه وښوده چې زما د گرفت او د پکړ نه چې نجات غواړې نو د مئی په دې خېټه کې دا وظیفه شروع کړه چې لا اله الا انت سبحانك انی كنت من الظالمین لا اله الا انت اے خدای بل څوک نشته مگر ته سبحانك پاکی د تعالی انی كنت من الظالمین خدای ما په ځان زیاته کړې دي چې ما ستا د یو حکم انتظار نه دی کړی عزیزانو څلوېښت ورځې یونس علیه السلام د مئی په خېټه کې دا وظیفه کوله یونس علیه السلام پیغمبر دی صرف قوم تلانو او په دریاب روان شو او د الله د حکم انتظار یې ونه کړ نو الله د کښتۍ نه مئی لاندې وغورځولو او مئی تېر کړو او څلوېښت ورځې خدای د مئی په خېټه کې قید کړی او ورته یې وویل چې دې خېټه کې به ته قید یې تا زما د حکم انتظار ولې ونه کړ ولې نو د کب په خېټه کې په دریاب کې څلوېښت ورځې یونس علیه السلام غوندې پیغمبر قید کړی و زمونږ ټول عمر د خدای د حکم دی انتظار خو څه کوي باغیان یو چې مونږ به څومره کروڑونه اربونه کاله په جهنم کې کېږي نو وظیفه ورته خدای د مئی دا پته نه لګېدلي چې ټول قوم مې غوړي خوړلي دا غوندې سړي حساب په 3 کاله کې خلاصېږي عزیزانو چې زمونږ حساب به په 2 کاله لکه رسول الله صلی الله علیه وسلم ته سحر ټیم و ابو جهل راغی لاس کې کاڼي نیولي دي ورته وایي چې گر رسولی چیست در مشتم نهان که خبرداری ز راز آسمان که ته پیغمبری او د آسمانونو خبر تعالی راځي نو وایه که نه زما د لاس کې څه شی دی وایه نو هغه ورته وایي چې زه ووایم چې ستا لاس کې څه شی دی او که دا لاس کې دې څه دي دا په خپله ووایي ابو جهل لعین ورته وایي چې زما لاس کې څه دي دا په خپله نشي ویلی ته یې ووایه نو رسول الله صلی الله علیه وسلم د هغه د لاس ته په یو ګوته اشاره وکړه چې داسې اشاره یې ورته وکړه نو د لاس دننه نه آواز راغی چې لا اله گفت الا الله گفت گوهر احمد رسول الله صفت لا اله الا الله محمد رسول الله مونږ د رسول الله په لاس د ابو جهل په لاس کې کاڼي یو او دومره یو ابو جهل هغه کاڼي په ځمکه راوویشته ویلې په دې جادو چلو داسې معجزات
داسې معجزات یو ښکاري دی یو اوسۍ نیولې ده او دا اوسۍ چې ده دا د ښکاري سره په جګړه ده ځان ته خلاصوي ښکاري بیا راټینګوي ځان ته خلاصوي بیا راټینګوي رسول الله صلی الله علیه وسلم ته راغی ښکاري ته وی دا څه چل دی وی دا اوسۍ مې نیولې ده او بلکل ځان وژني او ځان رانه خلاصوي اوسۍ نه تپوس وکړو چې ولې دومره وکش بکش کوي اوسۍ ورته وویل چې د دې غره شاته مې یو دوه بچي دي ځان چې دې له خلاصومه چې دومره مې پرېږده چې هغې له تی ورکړم نو بیا راځم درته نو حضور علیه السلام ورته وفرمیل ښکاري ته چې دا اوسۍ داسې وایي چې بچو له تی ورکومه نو بیا راځم ورته یا رسول الله دا به بیا څنګه راشي پیغمبر علیه السلام فرمایي چې زه ورته یې وایي چې زه به په ضمانت کې کینم در سره که دا اوسۍ رانله نو تاوان به یې زه درکړم خو دا پرېږده اوسۍ چې پرېښوه حضور علیه السلام د اوسۍ په ضمانت کې کېناست چې کېناست اوسۍ په منډه لاړه او بچو ته یې وویل چې زر ته یې وروئ د دواړو جانو سردار مې ستاسو په ضمانت کې کېنولی بچو ورته وایي چې زمونږ ستا تی په مونږ حرام دی چې څو پورې مغه د ضمانت نه نه خلاص کړي مور یې مخکې او بچي ورپسې مور یې چې راله ښکاري ته حضور علیه السلام ته وایي چې یا رسول الله زه خو رالم چې ته د ضمانت نه وځې او دا بچي مې وایي چې مونږ د ده په ناموس قربان یو مونږ هم د دې ښکاري شو داسې معجزات عزیزانو عقل به ورته حیران شو داسې معجزات دا ټول د کعبې په خوا کې راجمع شو ټول قوم د مکې دا لوی سرداران او په کعبه کې ودرېده او د څوارلسمې سپوږمۍ وه او رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وی چې وایه کنه ته چې پیغمبر او ته وایې چې ما ته وحی راځي نو دا سپوږمۍ دوه ټوکړې کا حضور علیه السلام ورته وفرمایل چې بیا به مو نه منئ ویل نه تا منو په یو ګوته اسمان ته اشاره وکړه په یو ګوته او په اسمان کې سپوږمۍ دوه ټوکړې شوه د ټول قوم ورته کته دا ټول صنادید د قریشو چې دي دا ولاړو دی ورته کته علما لیکي چې یوازې په اسمان کې دوه ټوکړې نه شوه بلکې هغه دواړه ټوکړې رالې یو ټوکړه د حضور علیه السلام په یو لستوڼي کې ننوته او یو ټوکړه په بل لستوڼي کې او په دې ګریوان کې یو ځای شوه او بیا اسمان ته لاړه دا منظر چې دی د ټولو صنادیدو د قریشو ولیدو ویې کتل جواب یې څه و جواب یې دا و چې هوی د ده جادو خو تر اسمانه پورې م رسي دا یې جواب نو عرض مې دا و چې دا څه نوې خبره نه ده علماء حقاو په هره زمانه کې د حق خبره کړې ده او تر قیامته پورې به داسې خلق پیدا کیږي چې هغه به د حق کلمه وایي
شب په نه پاتې کیږي باقي خدای پوهیږي او قوم یې پوهیږي رسول الله صلی الله علیه وسلم ته الله فرمایل چې ته ولې دومره غمجن کیږي د دې قوم په حال باندې لعلک باخع نفسک کېدای شي چې ته ځان هلاک کړې د ډېر غم نه پرېږده واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا دي چې سوی ته په صبر کوه ما ته پرېږده زه پوهېږم دوی پوهېږي نو عزیزانو د خدای پوهېده بیا داسې لکه موسی علیه السلام ته خدای وویل چې اذهب الى فرعون انه طغى فرعون ته ورشه د هغه سرکشي چې د هغه د حد نه واوړېده انتها ته ورسېد و چې یو انسان راپاسي او هغه وایي چې زه خدای منو دې نه لویه سرکشي خو بله څه کېدی شي یا الله ورځم خو او بادشاه دی زه یوازې نو الله پاک ورته دوه علاجه وښودل چې یو خو ستا ژبه کې لکنت دی ژبه دې اړمیږي نو ستا ترجماني به تا سره مې پیوست یو وزیر جوړ کړو چې ستا رور دی تا سره به ځي هارونه وزیره دا به ستا وزیر وي او ستا ترجماني به کوي دویم دا چې دا تا سره کومه امسا ده چې ته پې ګډې او چیلی سره دې امسا کې مې هغه قوت کې خو چې ته د فرعون مخې ته ورشي او خبرې شروع کړي که د ده حرکات بدل شو نو دا امسا د هغه مخې ته وغورځوه تماشه کوه چې زه بیا څه کوم عزیزانو ګران کا یو دی او یو یې رور هېڅوک یار او مددګار نشته او د داسې بادشاه مخې ته ورځي چې هغه د خدایي دعوه کړې ده ټول مخلوق وایي چې دا خدای دی دنیا یې ملګرې ده دام زړه وکړه او دام جګره وه چې د بادشاه دربار ته ورځې او ته په دربار کې ورته وایې چې دا تا چې کومه دعوه کړې ده دا دروغ دي ته خدای نه یې بلکې د خدای پیدا کرده بنده یې بادشاه دربار مونږ دلې خدای راستي کبابو ته وویلې په یوازې ځان موسی علیه السلام فرعون ته ورځه او بادشاه ته وایه چې دا ته څه وایې دا غلط دي هغه ورته ویلې چې ولې زه خدای یم ته خدای یې ویل راویونیسئ خو چې راویونیسئ قرآن کې الله وایي واوحینا الی موسی ان الق عصاک فإذا هي ثعبان مبين ما موسی ته وحی وکړه چې د امسا دې وغورځوه د دې فرعون دې مخې ته چې د امسا یې د هغه دې مخې ته وغورځوله یو لویه اژدها ترې جوړه شوه دومره لویه اژدها ترې جوړه شوه علما لیکي چې لاندینۍ شونډه یې په ځمکه پرته وه او پاسنۍ شونډه یې د فرعون په محل پرته وه دومره یې دا خوله وازه شوه فرعون چې وکته دا چې دا څه بلا ده لرګینه څه بلا جوړه شوه
منډې کړې چې کور ته لاړو. علماء مفسرین وایي چې په دغه یو ورځ باندې فرعون 400 کراتې په دستونو تللی د یاري 400 کراتې. عزیزانو دې ته معجزه وایي. بیا دغه لرګی دی چې موسی علیه السلام ورته لاس کو نو بیا امسا شوه. الله ورته لا تخف یریږه مه لاس ور واچوه خو چې لاس ور واچوله بیا لرګی شو. دغه امسا ورسره وه. فرعون ورپسې لښکر و چې رانیسئ. موسی سره د ملګرو مخکې او د فرعون فوج ورپسې چې د دریاب غاړې ته ورغله اریان ودرېدل چې خدای دې خوا دریاب دی او وروسته مې د فرعون فوج دی. الله ورته ویل یریږه مه اضرب بعصاک البحر یریږه مه اضرب بعصاک البحر. په دې امسا دې دا دریاب ووهه. امسا یې راواغسته او دریاب له یې ټک ورکړو. په دریاب کې 12 لارې ورته جوړې شوې. 12 لارې. موسی سره د قومه پکې ورګډي شو. د خدای دې انتهایی مشفقانه انداز ته وګوره. دا لار ده او دا دیوال دی د اوبو. دا لار ده او دا دیوال دی د اوبو. 12 لارې. په دې لار کې زه روان یم. نو زه دا خیال کوم چې دا خوانۍ لارې خلک چې دي دا به اوبو وړي. نو علامه ابن خلدون لیکي چې په دې د اوبو په دې دیوال کې کړکۍ وشوې. نو دوی به په لار کې روان وو یو بل ته به کتل هم. قدرت د دوی دړنه هغه خوف هم لري که چې هغه زمانه اخوا خلک یې چېرته وړي دي. نو عرض مې دا و عزیزانو چې دا معجزه وه. لکه موسی علیه السلام ته چې حکم د زکات راغی نو د ده د تره زوی قارون قرآن کې راځي ان قارون کان من قوم موسی. نو قارون د موسی علیه السلام د تره زوی او دومره مالدارو. علما لیکي چې په 12 قچرو به د هغه د خزانو کنجیانې بار کېدې. نو موسی علیه السلام چې ورته ووایي چې زکات ورکه. څومره ورکه؟ دومره. هغه چې زکات راټول کړو هغه څه لوی ډېری جوړ شو. چې ډېری جوړ شو ویل دې باندې خو خدای راستي که زما اړه وشي دومره مال خو زه نشم ورکولی. موسی علیه السلام ته یې وویل چې زه پکې نه یم. او خلق یې را جمع کړه او میټینګ یې وکړه چې تاسو څه خبر یئ؟ موسی علیه السلام د زکات حکم کړی دی. ځان مالدار کوي او مونږ غریبان کوي. راځئ چې څه داسې کار ورته پیدا کړو چې بس خلق ترې ټول منحرف شي او مونږ هم ترې خلاص شو. څه وکړو؟ څه الزام پرې لګوو، څه عیب پرې لګوو. نو یو ښځه یې راوسته. چې ښځه یې راوسته ورته ویل دا یو بکس د اشرفو ډک واله. خو چې موسی علیه السلام تقریر کوي او دی ښه په جذبه کې راشي نو ته به راپاسې او به وایې چې ما اورئ د ده خبرې د بېګا ما سره نعوذ بالله بدفعلي کړې ده.
دا بکس والا او په مجلس کې به په موسی علیه السلام دا الزام ولګي. هغې ویل ډېره ښه بکس یې واخیستو د موسی علیه السلام بیان چې و هغې ته ورله. چې ورله پکې کېناسته چې موسی علیه السلام ښه په خپل عروج کې راغی نو دا راپاڅېده. چې راپاڅېده په دې نیت چې زه په الزام ولګوم. اوس د الله د شان ته ګوره. راپاڅېده په څه نیت او خولې نه یې وځي چې اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان موسی کلیم الله. اے قوم واورئ اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان موسی کلیم الله. مال قارون یو بکس دا اشرفو ډک را کړی دی او ټول قوم سره میټینګ کړی، وعده یې کړې وه چې ته به په موسی علیه السلام دا الزام لګې. زما دې د موسی په خدای قسم وي چې په دې نیت راپاڅېدم چې په الزام ولګوم. مال قارون یو بکس دا اشرفو ډک را کړی دی او ټول قوم سره میټینګ کړی، وعده یې کړې وه چې ته به په موسی علیه السلام دا الزام لګې. زما دې د موسی په خدای قسم وي چې په دې نیت راپاڅېدم چې په الزام ولګوم. پوه هم نه شوم او ایمان مې پرې راوړ. الله اکبر. موسی علیه السلام خو ډېر لوی جلالي شاه ډېر خفه شو. اسمان ته یې وکتل. الله ورته دغه وخت کې جبریل راولېږلو، ورته وویل چې د ځمکې واګې ستا په لاس کې دي چې هر څه ورسره کوې. موسی علیه السلام ځمکې ته وویل چې یا ارض خذي ونیسه. بس ځمکې تر دې ګیټو ګیټو لاندې را قوم ولاړ دی او تماشا کوي. قرآن کې راځي که نه وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ. هغه ورځ یاده کوي چې دریاب مې درته څیرې کړ، تاسو مې بچ کړئ او فرعون مې سره د قومه پکې غرق کړل او وانتم تنظرون، تاسو ورته کته. تاسو د دریاب په غاړه ولاړ وئ او کتم چې دریاب فرعون راونیو او موسی علیه السلام ته آواز وکړو چې زه مسلمانېږم ستا خدای منم که بچ مې کې. هغه ورته الآن قد ندمت ولا ينفع الندم. اوس چې ګیر شوې اوس یې سم نه کېږي. 400 کاله وشو چې ستا اصلاح نه کېده، 400 کاله اوس یې سم نه کېږي. نو دا قوم ولاړ دی او تماشا کوي چې قارون ځمکې راغلو. بیا یې ورته ووایي خوځي تر دې ګوډو ګوډو یې راغلو. بیا یې ورته ووایي خوځي تر دې ملا د مرۍ مرۍ پورې راغلو. چې تر مرۍ لاندې لاړو ورته لو موسی دولت دپاره دې مړ کړم چې مال مې تا ته پاتې شي. هغه ویل نه، ورشئ د ده ټولې خزانې راوړئ. سړي لاړو تمامې خزانې راوړې او ده ته یې په سر کېښود. چې کېښوې بیا یې ورته ځمکې ته وایي چې خوځي. ځمکې سره د خزانو جذب کړو تر ننه پورې قارون په ځمکه کې روان دی او خزانه یې په سر ده. او قارون هلاک شد که چهل خانه گنج داشت.
خزانه او کوی چې ور سره ډکو لاړو هغه خزانه او کوی چې ور سره ډکو لاړو نست نابود شو سره د مال تباہ او برباد شو